وکل محدثۃ بدعه، هر نوې شی چې دین کې جوړ کو دین ورته وی دا بدعت دی. وکل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی ده. وکل ضلاله فی النار، هر گمراهی دا غیزه اور دی. او زته خیم یو سو بدعات چې تاسو به پیښه مونږ دا مړی وشي او د مړی باندې مو سیرا چولی سیرا، دا بدعت دی په شریعت ګناه. کوشه سیرا ولا راوړی د شپږو سوو روپو سیرا ولا په منډه راوړي او بیا په قبر د پاسه هغه د پلاسټک د ګلونو سیرا ورواچو. کو کنه کو نه چې ته صحابه د رسول الله مبارک قبر سره دا کړی دي، نه حضور پاک د صحابه قبر سره کړی دي، او نه تابعین د صحابه قبرونو سره کړی دي. او فائدہ پکې څه ده؟ څه فائدہ؟ دا واده لري سړي مړي دا خو چې جوادي نو خلک غاړه کې سیرا ورتا چي دا واده دي سیرا پیچه قبر ولا ډولې کې سبب له سیرا چی پړه شو لکه نارین ور سر پیچه وکړه چې پلان د قبر ډولې وي رسول شي سرتا ولې شریعت خلاف کار کې دا 1500 روپے غریب لور کوي خدای ثواب می پلان تور ورسه پیدا پکشتا نو ناروا. نمبر 1. نمبر 2 چې کله ته لمبه ورشه ماما ته مې واسه ماما زویتا واسه ترور زویتا ما او خیتا او خیزویتا کاکاز ویتا کاکاز ویتا نو 50 کسان کوټه ته دنه کې جرینګه جوړه کې ولې د پلار اندامونه وته خې د پلار د ترخونو هغه ویخته ورته خې د پلار د نامنه لاندې چې کوم ویخته دي او ورته خې اندامونه وته خې بیزته کې شرمې رسوا کې دا خو په شریعت کې نشته. شریعت کې خو په درې قسمه لمبيږي کنه درې ځامن دی راشي پلار او زوی دی راشي رونه دی راشي خبره خلاصه. یو کس سره کروټ بدلی یو کس ته وباچي بل دی مګي خیر خلاص په درې نه کېږي سلور شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لته غسل ورکي حضرت عباس موجود دی ترې دی دوی ځامن دي حضرت قسم او حضرت فضل. انصار هغه ځای نه आवाज وکړو وی زمون حق پر رسول الله مبارک کې نشته وی ختم راځه نه حضرت ابوبکر پرې خېره نه حضرت عمر پرې خېره او نه بل او نه بل په دغه څو کسانو د رسول الله مبارک غسل شو. ولی جرینګ را غونډه خپه بشي په دې وخت کېږي دا خو د مړي کې بیجان سوچو کا فقهاو لیکلي دي چې د مړي له پخېټه به یو لاس راکاږي ولې بعضې وخت کې د ده نه او د سماتې په مرګ نه پس لاړ شي نو چې د سماتې کې د مرګ نه پس لاړ نو دوباره مه لمبه بس په هغې اوبه واچوه نو که داسې شي وشي نو پلار ولې شرموي کیدای شي د غریب ترخونه نه اغشته کیدای شي نامنه لاندې ویختي نه اغشته ولې شرمې خلکو ته او دغه خلک سبا پراپګاندا کوي خو چې وسره جګړه شي دا تربور د پیغور د کوي مله د پلار خله خو دي چینګه وکړه ما پکې ګوتې والی دي پلار دې څنګه واځي سترګې پروتو په تخته باندې د لمبولو خو نه وکنه ما د لمبو د پیغورونو موږ اورېدلې ولې شریعت نه خلاف کوي هغه کارو چې کوم د رسول الله مبارک نه ثابت دی خداغې نه پس چې کفن ورکړي د سړي 3 دي او د ښځې 15 دي بس بل پکې نشته نو چې کفن ولا ورکړي نو د تختې لوا پخه کوي نو د تختې لوا په شریعت کې نشته دا چې بهندوانو دلته مړې لمباو نو الوا به پخوله نو کم از کم 1500 روپۍ په الوا ولګي نو دا خیراتي ولې نه ورکوي د تختې لوا پخه کوي چې د خوله خوږه شي پته به ورته ولګي بابا که د نیک عمله نو خولې خوږه د جنت ته تللی دی او که بابا دی بدعمله نو دونه مضبوط کوتک به ورته نیولي چې پته به ولګي والله که په الوا ولا خوله راغونډه کې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ الله حیا دغه وه وی ما به د شپې ښخوی دروازې به نه ښخوی او زما په کټ به لرګي کېدی دا ورته د حبشې یوې ښځې ویلي چې هلته ښځې دا چل کوي دا ډولۍ چې موږ د زنانو په قبر د پاسه ږدو دا د بیبي فاطمې وصیت دی مخکې د هغې نه دا نه وه لرګي به کېدی په هغې به څادر واچوې ګوره شپه هم ده ښه وایي چې زما کفن هم څوک په سترګو نه ویني دې ته حیا وه نو چې کله یې ښخه کړه او دفن یې کړه د شپې نو حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه د قبر خوا کې ودرېده ابوذر د پیغمبر مبارک یو خاص صحابي دی او هغه صحابي دی چې نبی علیہ السلام د هغه متعلق عجیبه الفاظ ویلي دي ابوذر دنیا کې به د خلکو نه جدا چې خخېږي یوازې به خخېږي او قبر کې نه چې پاسې نو یک تنها به او چې جنت ته ځي نو به یوازې روانې ژوند یې داسې تېر کړی دی چې بس په غربت یې تېر کړ
د حضور پاک د زهد مثالو د زاهدیت. ابو ذر ادرت په قبر، خلکو ته سوی اے خلکا دا قبر کې چې نن مونږ خخه کړه دا څه معمولي بني آدم نو ګورئ، دا د حضور پاک لور وه، دا د رسول الله مبارک نیازبینه بچی وه. د قبر کې چې پرته ده نن معمولي بني آدم نه دی، د رسول الله مبارک نیازبینه بچی ده، کشره لور ده د حضور پاک مبارک، او دې سره ډیره زیاته مینه وه. ولې ای مسلمانانو د دې قبر باندې خپې کېنه، قبر باندې ډډه ونه وهئ. د قبر نه ورله آواز راغی، قبر نه ابو ذر په دې قبر کې اس شی نه پکارېږي بې د عمل او د عقیدې نه. دا دوه پکارېږي. دا خبرې مه کوه ابو ذر، دا خبرې مه کوه. عقیده پکارېږي او عمل. قبر د عمل او د عقیدې ځای دی. عقیده دې خرابه ده تبعی ده پکې، عقیده دې ټیک ته عمل دې خراب دی نو تبعی ده پکې. تختې لوا پخه کا چې خوله خوږه شي. یو ځای کې مې اورېدلي وو هلته چې مړي شو کباب پخوي، کباب هلکه دا کباب ولې پخوي؟ وي ځانکدن سره یې خوله لږه ترخه شوې ده او دا کباب ترسکون شی دی، خورې ته او خوله د هغه ترخه ده. څه قمقل قوم، نو ستا خوله ترخه او کباب لا بیا هم څه ښه شی دی، ترسکون غوندې شی دی، نو دا تختې لوا نه څه جوړی؟ دا زمونږ قوم تختې هغه الوا چې پخه کي ماشومان هم نه خوري، واړه هم نه خوري، غټ هم نه خوري. ضرورت څه دی دې ته؟ دا پیسې خیرات کې ولې نه چې ثواب دې بابا پسې وبخې؟ ولې دا کارونه کې؟ کبابو ته پکې څه ضرورت دی؟ او بیا صاحبه بل بدعت واوره، بل بدعت چې کم ځای کې مړې اولامبي نو څلوېښت ورځې ورته ډیوه او شمه بلې. وړې قمقل خلک وی ولې؟ وی دا د مړي روح دلته راځي چې تیاره وطني ورڼۍ ورته، نو چې دا په لاره راځي نو هسې ماته بلپونه ولګوه او په لاره ورته ګلونه واچوه چې خپې یې خوږ نه شي. کاکا جي که سړی نیکو دلته د راتلو ضرورت نشته او د دې بلف او د ډیوې ضرورت نشته، جنت په رڼاګانو کې به پروت دی. او که سړی بد دی نو دې ته نه پرېږدي چې تا کره راشي. والله هغه کوته کې به یې ورته په قبر کې نیولي چې یو وروڼه به د مشرق نه مرغۍ به پورې وباسي. دا زموږ د خلکو رواجونه. جامې مینځي ښځې په کور کې، جامې مینځي ولې؟ مړې شوې دی، جامې به مینځي په کور کې میاشت پورې، څلوېښت ورځو پورې، او څوک یوې هفتې پورې په کور کې جامې مینځي. ګناه بدعت. په سبا مینځلی شي، په دروازه مینځلی شي. جامې مینځل څه کوم کتاب کې راغلي دي چې جامې مینځه؟ دا زموږ د ښځو رواجونه دي. دا ناروا دي، دا حرام، دا ګناه ده، دا بدعت دی. دیتا رسول الله مبارک فرمایلی دی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. زما په دین کې هغه شی اختیار کړه چې هغه د دین ایسه نه ده او ثواب یې ګڼې، دین یې ګڼې، دا مردود، دا ختم، دا ناروا کارونه. سړی به مړ شي او صاحب لوډ سپیکر به ګرځي او دا هغه چاته دی مشهور چې تر تنګي پورې یو لوی عالم مړ دی، خلک یې پیژني، یو لوی خان مړ دی یا یو مشهور سړی مړ دی یا تجارتي سړی دی، نو دا هغه خپل خپلوانو نه لکه د بل طریقه نه په لوډ سپیکر اطلاع ورکوي، نو ور دي کې ولا عام رواج دی صاحب، عام رواج. لوډ سپیکر باندې به شروع شي یو کلی نه بل کلی نه بل کلی نه بل کلی نه بل کلی نه، او بیا چې کله دغه اعلانونه وشي چې جنازه اخلي خدای مبارک جنازه غسل له واغشته، بیا وي خدای مبارک جنازه له واغشته. دا څه رواجونه جوړ کړل؟ دا څه رواجونه دي؟ د دنیا رواجونه هم جوړ کړي، د دنیا ځان ته شی ګران کړی دی. مړی مونږ ته ګران دی، خادي مونږ ته ګرانه ده. یو مړی باندې نن او په بعضې ځایونو کې چې مړ شي ورپسې دوه درې میخې غویانه لري، والله که قبر له څوک چاري وچتئ دیوال ته به یې ډډې والي، او چې وویني چې میخ حلاله شو او غوی حلال شو نو چاري به په اوږه کې قبر له به ځي، او چې ورته پته چې نه وروره دې کې خو بلاله نشته نو کور ته به لاړ شي وي موږ بله قبر کوي. پرون یې زما د پلار غوی خوړلی و نن نه ډالۍ، هلکه رښتیا ویم که غلطه ویم وایه. دقه زمونږ په دې معیاري علاقه کې یو وخت کې یو ښځه مړه شو، سړی مړ شو، ښځه یې کونډه پاتې شو، یتیمانان بچي پاتې شو.
یو رشتہ دار راغی او غیر او پرځو یا لکه سکه نه خیرات په پسې کوم یا نیکبخت یتیمانان دي بچی دي ماشومان دي څوک یې نشته د خدای نیکبخته مک نه زلالوما زه خپله پې خرچه کوم د پې خپله ماشومان دي نه کېدي دا غوی دا پیسې دوی ته پرېږده ما لاله غوی لال که روجې پخې کړې خلکو وې زه بس ټیک ته چې دی خپل خیرات کوي نو کوي دی نو ډېره ور سره خو چې د ښځې عدت تېر شو بس ګاډۍ راوسته او سره د بچو یې ښځه بوتله وی دې پسې ما بله پیسې لګولې دي دا ښځه هم زما ده او دا بچي هم زما دي ښځه زما ده زه به پې نکاح تړم بچي زما دي دا به زه خرڅوم د جنکو خرڅ دا رواجونه دا نارواګانې ودخلوا فی السلم کافه اللہ قرآن حکیم کی فرمائی اسلام کی مکمل ځان دننه کې د اسلام د دایرې نه به یو نوکم باندې بهر کې دا موضوع نیمګړې پاتې ده آینده جمعه به په دې خبره کوم ان شاء الله العزیز د دې بدعاتو متعلق زمونږ کوم په دې وطن کې د شریعت خلاف کوم رسومات یا بدعات دي درته ښکاره کوم ولې چې موږ هغې نه ځان وساتو او د نبي علیه السلام مبارک د سنتو مطابق زندگی تېره کړو وختم د آینده جمعه به ویم ان شاء الله